سورة جاثية درشتم نمبر آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درشتم نمبر آیت د سورة جاثیه دوی شمبرات مرا بده خو د سورۃ دویم باب شروع دی چې دوی شتم نمبر آیت کې الله عقلی دلیل ذکر کې د الله توحید او مقصد د زمکو اسمانو د ټول مخلوقات د فدایش ذکر کې بالحق د الله بندگی او انسان چې په دنیا کې کوم عمل کوي دا عمل برابر بدله خو په دې شی طریقه باندې چې زموږ د الله خو نه بچر د پیسو نشي کېږي. درښتم نمبر آیت کې الله رټنه ورکړه انسانانو له چې الله پر خودله او خواهش په روان دي. د انسان الله یې سره د علم نه ګمرا دی. د دې انسان په ځل باندې او وګونو باندې الله یې مهر دی او د دې انسان په سترګو باندې پردي دي حق ویني نه. نو کله چې وسړی ګمرا شي او وسړی په سترګو باندې پردې راشي په وګونو او زړه باندې مهر ولګولې شي ایا د انسان له بیسو هدایت کولې شي نه الله هدایت د نشي کېږي. افلا تذکرون دمر نشد ناخره معنی وایلی رب تم هدایت مخ سره ده دوی شمبرایت کې ویل چې د ازمکو اسمون الله دې لپاره پیدا دي چې د الله اطاعت او بندگی دي وشي لیکن په ځای د دې چې داخله د الله بندګیو کې بالعکس د خپل خواهش خبره مني څه جوړ د زړه ویلي دي هغه مني هغه راوړاندې کی دایت کې الله هغه باندې رد کوي. افرایت ایت خبر من اتخذ فهذا غشا شاغنی ولید د خپل اله خپل خواهش من اتخذ الهه هوا د خپل خواهش نه بالکل خپل رب جوړ کړی دی څه جوړ ده وی اقمنی دې پر دې زنه له وګوره سود کا زنا کا قتل کا دا ورته لبیک وای نو دې انسان په حال الله کا خبر نه راشه خبر دې کم دا سړی گمراه دی کم سړی چې خواهش پسې ګرځي او د خواهش خبره په ارزه کې منی نو د الله په نسبت باندې دا سړی گمراه دي. اذل کې معنا د گمراهی ده خطا کړي دي انسان لره علی علم فعلم باندې وختم علی سمعه او به مهر والد د پرې وګونو باندې وقلبه د پرې زړه وجعل على بصره او به ګرځول د پرې سترګو باندې پردا واضله د سړی الله گمراه کړي. گمراهی کې معنا د ورکه ده اسره کې دل ویل شي العدول عن طريق السبي د اسلام د لار نه په بل طرف باندې روانېدل. انسان به کله گمراه کېږي قران کریم چې کله انسان مطالعه کوي د غیر پر ډېر وجه ذکر کړي او ډېر اسباب خو یو څه ته موږ تاسو بدینت باندې بیانو چې الله د گمراهی نه بچي. یو خبر چې دا هغه استبدال الدين استبدال الكفر بالدين یو سړی دین د اسلام ورکی د دې په مقابل کې کفر واخلي الله دا گمراه شو. حدیث کې رسول الله فرمایي
د شپې به یو سړی مسلمانی لیکن سبا چې شي کافر بشي د ورځې به یو سړی مسلمانی د شپې به یې کافر شي د دې مان د وجنه کله چې په دې امتحان کې سړی واقع شو نو به در معلومات کیږي چې لکه زما د ایمان څومره ایمان دی چې ماره د بدو شیونو را منع کوي او کنه د الله نبی فرمایي چې پیسو په بچي باندې الله لعنت عبد الدرهم والدینار او حدیث د رسول الله فرمایي د قیامت په علاماتو کې یو علامه ده چې خاص خلکو باندې خلک سلام اچوي د دې څه مطلب کله چې وسړي سره مال نو خلک به خواله راځي سلام مور باندې شو چې مالو سره نه څه به پروا نه ساتي د قیامت علامه د انسان د ګمړۍ سبب دی دویم عدم العمل بالعلم قران کې الله فرمایي چې کله انسان علم وکړي او د خپل علم مطابق ژوند نه تیری وي د چې انسان زما په نسبت ګمرا دی د دې وجنه کوم علما چې ناکار علما دي زمونږ الله او رسول هغه ډېر بد القاب ورګړي دي کله رب العالمین فرمایي وي د چې عالم مثال بشان د خار دی د بر اس په پیټه پروت دی لیکن نور په حقیقت نه دی پوي کله قران کې الله فرمایي وي دا بشان د سپی دی سپی په دې مناسبت باندې خپل جنس حمله کوي مردار به شګرځي سره کتنی ولي خپل الټه کانګي وغیرہ خوري د شي شنم ناکاره کارونه کوي که چیرته در بشرا منډه کړه نو کانه ورته وګورځو اقه بشي منډه وای نو معنا دا چې بده جیب کې او بده خله کې ورته څور واچو نو به استثناء قلل شي او رسول الله فرمایي چې به د شي انسان مثال بشان د خنزیر دی نو دلیل به دې معنی چې په علم عمل نه کول قران کې الله فرمایي سړی ګمرا کیږي او دا ډېر خطرناک خبره ده درې موجه علماء دا ذکر کړی اتباع الهوا خواهش پرستی انسان چې کله د خپل خواهش تابعداري شروع کړه دا شړې د الله په نسبت ګمرا او څلورمه الاعراض عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم د تابعداري نه اعراض دا خبر انسان لکه معلومیږي مفسرین دا خبره ذکر کوي چې کله په انسان باندې مړ ژوند دی راشي نو به د معلومات دلته کیږي او حدیث کې مرجع رسول الله فرمایي ليس الورع كالكف دا بچر د تقوا نه اجازه د جمعات کې کینم جره غلا ناروا ده او زنا ناروا ده او رشوت ناروا ده دقه تقوا چې کله زبل فعل غیر عالم او ماته ځان وسه کې نو متقین یو سړي باندې د مړي ژوندې مسله د تجارت مسله راغله او په دې کې محمد رسول الله تابعداري ونه کړ څنګه الله فرمایي چې دا سړی گمراه دی گمراه او پنځم سبب علماء دام ذکر کړی دی چې اسفل عن سبیل الله یو سړی د قران او سنت نه مخ اړي بلکې مخ اړول خو څه کوي چې نور خلک ته منه کې چې لکه دې درسونه کې برخه ماخلې دی قران درسونه کې برخه ماخلې او د احادیثو په درسونه کې برخه ماخلې چرته گمراه بشي ګډ وډ بشي تاسو دومره علم چرته کړی نه دي او نن د دې حدیث په معنا باندې ځم خو یو د کې خوښ مګي سم حدیث لري چې دا صحیح دی او دا ضعیف دی او فلان او فلان خلق غواړي چې د قران او سنت د درس نه منه کی د شي انسان الله وی گمراه دی شپږم موجه قران کریم کې رب العالمین دام ذکر کړی د الکفر سړی په دې باندې گمراه کیږي چې سړی ایسته بیمانش الله رسول چې کوم دین موږ راوړی دی هغه پری دی په بل طرف باندې روان شي او هم موجه علماء دا ذکر کړی دا الغلو فی الدین افراط او تفرید څه مطلب یو سړی بغټ کافر لیکن د بوسه رشتہ داری استباغه مسلمان لقب ور کوي او دغه به مل مستیم قبل یوم المستیم ورته کوي او په بل طرف باندې به یو انسان نه مبلوغونه ګناه وشي نو دا به ایسره کفر په لیس کې ولي کی غلو قران کریم کې دا خبره زموږ الله ذکر کړی دا اتباع الاکثریت غړي بشتلله په دې کې دا فرق اول بکار نه دي ونه کې چې لکه دا صحیح سړی دی کو غیر صحیح دی خو زما سره سل کسان دي او سره 50 کسان دي نو ما په دې وخت کې وګټل دا کارونه چې څوک کوي زمون الله فرمایي دا سړی گمراه دی گمراه اضل یو سړی زمون الله د رحمت نه امید شي زړه کلک شي ګناهونه کې واقع شي قیامت ته انکار وکي او د قشن غیر الله را مدد شوی شي فلان را ورشي چې ما کومک وکا دی انسان له الله گمراه وینو په دې څو اقسامو کې یو قسم دار الله دل می علم ورکړي سره د علم نه وران دي ګډ وډ دي
کم دین مې جوړ درا لګره د پاغه باندې عمل نه کوي نو چې عمل ونه کوي خواهش اومنو بس دې ته ویل شي د خپل خواهش بنده العلم وختم الله مهر والده على سمعه د په دې غوګونو باندې او قلبه او د په دې زړه ختم سمعنا لسان العرب کې منظور فرمایي وي اخر لشعر شدل دی ویل شي ختم او اصطلاح کې دی ویل شي انسداد الشی بحيث دیوشي بندیدل په دشو کیفیت باندې چنتي اوجي څو او نور سره داخل شي درې قسم الفاظ د نور مزان سره مرادف لري کله څنګه الله فرمایي چې داخله فقه نه لري فقه ویږي نه کله څنګه الله فرمایي د ژوند کې په ژوند فردي لري او کله وای زنګ والدي زنګ ورته راغلي دا درې وړ الفاظ یو شی قران یو په بل ځای باندې استعمالي ختمه اکننا د انسان پر ژوند باندې به کله پرده لګي کله چې دنه ګناه وشو عبد الله ابن عباس فرمایي ګناه چې وشنو ایسه تور کسه دا قربان جوړ شي پرې ژړه که توبه ته وسه هغه صفاشه کې نه به بل دا غولېږي به بل به تک تور شي دا ژړه عبد الله بن مسعود فرمایي به چې کله ګناه کوي دا ګناه ورته ګناه نه کوي لکه مچ د پوزې په یو جانب داسي یا په بل جانب دویم الغفلة عن ذکر الله کوم انسان چې څنګه د الله نه غافل شي او د قشن د الله د ذکر نه غافل شي او د خپل ځان د تربيت نه غافل شي دسي انسان باندې الله مهر لګي سره د الله نه څنګه غافل کیږي قران کې الله فرمایي د خلکو زدي یاد وېستما نو الله د دوی نه د دوی ځنه دی یاد وېستا دې خبر له اوسه توجه کوي منګ الله دې یاد شي او باسو چې الله یادونه نو الله څنګه منګ دې یاد او باسي خازن لکی وې دغه انسان په دې دنیا کې دومره وردن نه کوي چې دین کار لري روزګار نه کوي دا سړی په ځم باندې پوي چې الله دې یاد استلم زه اوس په بل تر باندې روان شو او دې مرز باندې اکثر خلک پوي نه دي چې لکه دومره مال مې راجمه کړو دومره بلډینګونه مې راجمه کړو دا کارونه مې وکړو دا لیکن د الله د رسول حکم چې کله راشي دا پریدو دغه خلور شي خوښ پرسي چې کله سړیو کې بده باندې ختم سړی باندې راشيږي توبه او تعالی کلب دې زړه واله شي زړه څنګه الله ولې ذکر کوي ځکه دا محل ایمان دی محل د عقل چې لکه دا سره کې دماغ صحیح قول دا چې دا زړه دی خو لیکن د دماغ سره رابطه او کنیکشن شته او قلب نو قلب زکه وجه دا اوړي راوړي کړه د انسان نه ګناه کوي او کله نیکی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله نبی ویل شي الله زما زړه کلک کله رسول الله فرمایي دا زونه د بندگانو څنګه د الله په دې ګوتو کې يتقلب کیف یشاء څنګه چې وغواړي اسی اړې راړي ابو درداء رضی الله عنه فرمایي وې دا زړه د شي زر اوړي راوړي لکه څنګه چې دیګ سړې په جوش باندې راولي هغه چې څنګه خټکیږي اوړي د قشن د زړه ماوړي عبد الله بن رواحه فرمایي ودا د سره کې وبڼه کې بدشت کې پرتای کله په یو طرف باندې شو کله په بل طرف امام الحديث ناصر الدين الباني سے صحیح کې فرمایي وې د زړه مثال سره کښ پګمې نو کله په دې اوریس کې پټي او کله ښکارای کو ګناه موکړه پټ شي کو ګناه مونږ کړه ښکارش ځکه الله ولا ختم على سمعه وجعلوا بالله غر زولید د پرستر ګمانه غشاوتن پرده په الله لګولې ده ظاهري سترګې کار کوي خو لیکن په واقع نفس امر کې شته ده نو فمن څوک د شهادت څوک د شهادت کې دې سړي لړ من بعد الله ورسد الله د گمراهي کول نه دلرا افلا تذکرون ایت شذمر نشت ناخلی معنا دا چې کم سړی د الله او د الله د رسول نه مني او د خپل خواهش مني دا سړی گمراه دی زمنګ الله په دې غوګونو او زړه ورته مهر والے پستر کې پردي دي چې انسان له هیڅ هدایت نشي کولای معنا دې ته نو دا افرایت ایت خبر من اتخذ فهل لا غشاشنی ولید الہ د خپل الہ هوا د خپل خواهش وادله الله وبالغمرا کړه دې انسان لره الله علی علم سره د علم وختم الله مهر والد علی سمعه د پرې وغونو او قلبه د پرې زړه وجعلوا بغیر زوري د علی بصره د پرې سرګو باندې غشاوتن الله پردا فمن يهديه نسوب هدایت وکي دلړه من بعد الله ورشد الله د گمراه کول نه دلرام افلا تذکرون ایت شذمر نشتنا اخلی یو مسلمان په ورځ قیامت کې جهنم کې ګناګار صاحب شي ذکر کړي نو انت ځان له سختي او جهنم له شړاړې به غزان له سختي ده موضوع حدیث واحد حدیث ویل شي هغه ځان له شړې وای او رسول الله فرمایي چې کله یو شخص ما باندې دروغ را وتړي
د شړې ځان له جانب کې سیټ تیار کی امام نووي رحمۃ اللہ علیہ به د تحقیق لیکل دی چې سړی فضایل کې او ترغیب لپاره دا موضوعي احادیث ویل شي کنه د محققین علماء او محدثینو مسلک دا چې د نشي ویل وجه دا چې قران او سنت کې دومره آیتونه ترغیب د پرشته دومره احادیث صحیح چې باغې باندې انسان لن نرميږي نور خبره به کار نه دي د هندو خرج په مسلمانانو هندو رکه د قرض ادا کولو طریقه څنګه ده اې دې به طریقه علماء دا ذکر کړي ته به خپل علاقه کې غریب مسلمان لور کنو صاحب غاړه پراخش هغه الله بکیو کنه هغه بکی څنګه نه بکی چې کافر دی لیکن د خپل ځان نه کوم اخیره در باندې پرته ذات لړې کا ختمه کا یا الله ول جایز دې نه په دې خنوري आवाज هم جایز نه دی به مطلب چې عالم په دې باندې رساله لیکلي د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ د مسکه تقریبا یو اتنه مفسرینو دغه حواله جمع کړي دا چې دا الله نشوره په دې خپل اچره دا شی جایز نه دی چې आवाज وشي کم خلک دا وشي موږ د محبت د وجې نه وایو یا فلان نو د محبت په وخت کې دا به په هوش کې یا به هوش کې نه که هوش کې نه به خو له ونه د لونی سره څنګه الله کار نشته او کدا چې د په هوش کې او دماغي کار کوي نو قانون دار چې محبت د عبادت ته عبادت توقیفي دی الله رسول به تشکیل نو موږ باندې دغه نه به وي صحابه دا وزن نه دي کړی نو موږ به ونه کو یا आवाज شکیږي نو आवाज چاره به وکړي شي رب العالمین لا نو دي کې دوه طریقې امام غزالی ذکر کړی دي زیرنا په توګه قشنه تخرګونو استله دا بهتر دی لیکن کې وسله چې د تکلیف راشي بیا به کار دا چې وای خري ابن قیم رحمه الله په صدر معاد کې بل خبره ذکر کړې چې سړیو خرجونه مخکې دې ختمواله په کار دی صلوا كما رايتم من اصلي دا یو حدیث دی بخاری کې د څه مونږ تاسو وکړي لکه څنګه چې مونږ زکو امام الحديث اسد الدين الباني صفه الصلاه د رسول الله زمانه باره کې کتاب لیکلی به مونږ د حدیثو پرانا کې هغه ټول طریقې ذکر شوی چې کومه په حدیثو ثابته ده د محمد رسول الله نقل الله یو سړی مشه مونږ نه کې د باره کې څه معلومات نو کو انکار کوي او کافر دی او انکار کوي کې سړی ګناګار دی ډیر وخت جهنم کې لوشيږي یو چاره په واده کې چیرې ته پړل څنګه دي تحفه بغیر دغه نو درس مو رواج مسله دي ځان ساتره پکار دي سړی په ډیر ګناهونو او اسرافونو وغیرہ کې اخته کیږي اتصالات کمپنۍ شل افغاني کریډټ قرض 25 افغاني اخلي کې شي دي دا ټلیفون دغه احکام د کړي علماء یو فتوا بری کې جاری کړي او ورې شالې لیکلي چې کله به تور مثال ته 50 داخلي کې خو تفصیل یو نیم صلی الله علیه وسلم منعت پدې کې نشته ځکه دلته سود ځکه نه چې مال نشته دا مال نه دی دلته وسره لیکلي دي چې دا افغاني خدا افغاني ځکه د وجه دا چې ته بازار کې دکاندار نه سودا اخلي ته ورته ویلې چې لکه دومره یو نټ میدار کړی دا نه چې دا ورته ویل نه شو کدي کومواله زیاتواله راغی دا انعام دې سو منعت ان شاء الله بده کې نه بعض خلکو چې الله رب العزت نه قربان شم دا لفظ څنګه لري د الله دین موږ تاسو قرباني وکړه دا خبر ابرو چې ملګری کړي و چې انسان مرشد هغه نه ورسره کوم عمل دله به پیدا ورکی چې څنګه پرز موږ دا وعده کړو خو چې څنګه پرز به سیرتو د رسول الله په حدیث کې اول صدقه جاریه پل جوړول کوئی مسجد وغیرہ کې کومک دوی محمد رسول الله فرمایي نیک بچي عمر سے فرمایي چې دا سلو کارونه په دنیا کې نه مې دنیا ژوند سره نه غوړه کوم یو پاره کې نیک بچي لري چې زماره شان پیدا شو غيو کړ سبحان الله او بس زماره لپاره بس دریم حدیث کې رسول الله فرمایي چې سړی علم وکي او دا به خلکو نشر کې علي صاحب ویلي وستا په وجه باندې رب العالمین یو انسان له هدایت وکي دا تعالی د سلو کارونه به تر چې د الله په نامه باندې ورکی علم خپل ور باندې عمل بل به تشي کول څلورم رسول الله فرمایي چې کله انسان قران والی او جماعت لا یو مدرسې لا یا په تور مثال یو سړی د کتاب له ضرورت دي تا ورته واخصو مصحف دی لویل شي پنځم رسول الله په حدیث کې معلومیږي چې سړی نه هر په ځای کې وباسي ویلو وغیرہ د خلکو د ضرورت او اساس مال شته ته وګورئ چې بدیجه کې زده او باسم دوی باندې خلک څومره منځونه کوي او پښنو وغیرہ په خړوبېږي ته چې مرشي الله تعالی په قبر کې دغه بدلا او ثواب درکړي شپږم حدیث کې رسول الله فرمایي بیت چې کله سړی مسلمانانو د لپاره انتظار کا او کور جوړ کړي چې لکه دې کې وړي دي ګرمي ده یخني ده او داخله مسافر بدیجه کې راځي نو کوټنه ورته پکار ده تر څو پر د یخني او ګرمي نه پکې بچ شي دسي انسان چې کله مرشي الله دې عمل د وجنه دله قبر کې اجر پیدا ورکړي ووم د رسول الله په حدیث کې دا معلومیږي مسجد جمعه حدیث کې رسول الله فرمایي چې جمعه جوړ کې زمونږ الله تعالی په دنیا کې کور جوړي نبی رسول الله ویل یو مرغه یاد کړو دا غي د ظالم په اندازه باندې کتاب کې کارو کې معنا یو وخت کار دی په جمعه کې وکي پورا آبادی خو څه کوي نیمه آبادی خو څه کوي فرض ضرب وغیرہ جوړول دا خو څه کوي رسول الله فرمایي چې رب العالمین تعالی په جنت کې بلډینګ جوړ کړي او الله تعالی په قبر کې دغه اجر درکړي اتم چې کله مسلمانان تر دعا وغواړي روایت کې دا راځي
وکړه چې مسلمان سره دعا وغواړي د غرونو په اندازه باندې خاص کر دې مړ الله دې قبرونو کې خیر وردن نه کوي د غرونو په اندازه اې دې وجنه دې میت برکه علماء یو د روایت دی کل غریق المتغوث لك اق غریق چې هغه پر چغي وهي یو سړی د دریاب لاندې کړي د اوازونه کوي چې لکه ما بچ کې او بچ او ته په دې وخت کې هغه لاس ورکې او را بچ کی او نه هم علماء دا خبره ذکر کړې ده چې یو سړی در باندې جنازه کې مسلمان لسم علماء دا ذکر کړي تعالی سړی بکنه غواړي قران په درې مې سبانه وصیت د بچو صدقه لکه سعد رضی الله د خپل مور مبارک د قشنه کوي وغیرہ جوړ کړو روزنی ولا حج درسو ادا کی او په سبیل الله ملګری تیار کړی چې هغه په څنګه کې ناشي نو دا بازي کارونه دي چې کله انسانو کې د شي انسان رب العالمین په مر نو سم اجر ورکي الله رب عزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کی الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين بیگار ان شاء الله شب جمعه رب العالمین رضا لپاره مرکز دور شو صلی الله تعالی